افغانستان او د سریلانکا چې کوم میچ شو په دغه میچ کې بعض ریکارډونه جوړ شو. افغانستان د سیټ نه هم ډېر ریکارډونه جوړ شو پکې او د سریلانکا د سیټ نه چې دی هم ریکارډ جوړ شو. مکمل معلومات د څه کومه ویډیو را سره تر اخره وګورئ، پوره معلومات نه خبر شئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو د هر څه نه مخکې د سریلانکا ریکارډ به تاسو سره شریک کوم، هغې نه وروسته به تاسو سره د افغانستان ریکارډونه شریک کوم. سریلانکا د سیټ نه چې دی سنت جیسوریا د دې نه مخکې سنت جیسوریا د سریلانکا کوم مین لوبغاړی چې کوم مین پلیئر چې اوپنر هغې 109 اتیا سکور کړي. بیګا میچ کې نسان کا 210 سکور وکړل. سریلانکا د طرف نه هاي سکور شو دیو بیټسمن، نو دغه ریکارډ سریلانکا ټیم جوړ کو. نسان کا خاص کر دغه بیټینګ وکړ 210 سکور وکړل. په افغانستان باندې دغه ریکارډ جوړ شو. افغانستان طرف شو افغانستان ریکارډونه سره شریک کوم. بل اول دا چې د دغه تاریخ کوم خبره نشته، خو دغه تاریخونه وروسته شریک کوم. افغانستان په تاریخ کې په اول ځل باندې دومره خلوب وکړ، دومره ښه بیټینګ وکړ چې 55 سکور باندې د افغانستان 15 وټو او دغه نورستو نبی او عظمت 209 پورې دغه سکور ورسول. دا هم د افغانستان په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کارنامه وشوه چې د 15 لوبغاړو سیدونه وروسته نبی او عظمت نشیب 242 پارتنرشپ وکړو او افغانستان ټیم د مشکلاتو نه ویستو د غش شکست نه افغانستان ټیم بچ کو. بل طرف ته کړه شو نبی چې کله او شو نبی او کېدونه وروسته افغانستان ټیم چې هغه پورې میچ بالکل ان شاء الله ګټ طرف ته روانو چې کله نبی ولارو. نبی چې کله او شو سریلانکا والا کې سارا لاله او هغه لکشنه مطمئن شو چې را موږ میچ وګټو. کله نبی د عظمت الله مرزي سره تر اخره پورې ورزیدلې وي نو بالکل یې کې دې چې افغانستان دغه هدف په اخري بال باندې یا دوه بال مخکې بالکل چیس کړی افغانستان دغه میچ ګټلی وي. خو کله چې نبی اوټ شو نو بیا هلته اکرام علي خیل راووتو. اکرام علي خیل خو هیټر نه دی هغه. بل طرف ته کړه شو د دې نه مخکې چې کوم پارتنرشپ و کوم ریکارډ پارتنرشپ چې افغانستان ټیم کړی و هغه ګربز او ابراهیم 255 د بنګلادیش خلاف کړی. دغه پارتنرشپ چې دی دا بیګا چې کوم پارتنرشپ شوی نبی او عظمت چې کوم ریکارډ جوړ کړی 202 پارتنرشپ د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ولیکل شو چې نبی او عظمت دویم هاي پارتنرشپ وکړو د افغانستان لپاره 210 او دغه 210 کوم نبی او عظمت چې کوم پارتنرشپ کړی دی دغه د افغانستان لپاره نه بلکې د انټرنیشنل سطح باندې شپږم وکټ باندې چې کوم پارتنرشپ وشو انټرنیشنل سطح باندې د شپږم وکټ هاي پارتنرشپ شو. دا هم د افغانستان لپاره یو ریکارډ جوړ شو. نبی او عظمت د افغانستان لپاره ریکارډ جوړ کړ 255 چې کوم ابراهیم او ګربز کړیو دغه نورست دغه دویم ریکارډ شو. په شپږم وکټ باندې دا غټ پارتنرشپ شو. عظمت الله عمرزي پکې بهترینه کارنامه کړی دا ریکارډ په سریلانکا باندې جوړ کو. اول ځل باندې سلسله ول په سریلانکا باندې دغه تاریخ کې ولیکل شو چې عظمت الله عمرزي اول نه سلسله په سریلانکا باندې ولا او نبی جان ته مبارک وي دغه سلسله دویمه سلسله نبی جان ولا. نو دغه بعض ریکارډونه د افغانستان او سریلانکا په میچ کې چې تاسو سره شریک کړل که تاسو هم د افغانستان په دغه ریکارډونو باندې خوشاله شوي د افغانستان په دغه ښه پرفارم باندې خوشاله شوي نبی او عظمت په دغه ښه پرفارم باندې خوشاله شوي د هغې په سلیزو باندې خوشاله شوي نو دغه ویډیو سره حتما لایک هم کوئ او حتما یې سره مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتل ډېره مننه زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.